مړه ته ګناه هم وکړي او د ګناه نه پس توبه هم نه وباسي. شیخ صاحب ډېر ناشنا نصیحت کړی دی. راځئ چې ټول یې په شریکه باندې واورو او تر اخره پورې دا بیان واورو. توبې نه ویستلو سره د انسان زړه تورېږي. دلیل یې پرې راوړی دی، یو حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان المؤمن اذا اذنب، کله چې مؤمن ګناه وکړي، خیال هم دی که نه، کله چې څوک ګناه وکړي مؤمن، نو ګناه کیدی شي. کله مؤمن ګناه وکړي کانت نکتة سوداء فی قلبه، نو دا یو تور ټکی جوړ شي په زړه کې، تور داغ، نری تور ټکی د په زړه کې جوړ شي. فإن تاب، نو که ده په دې ګناه پسې توبه وویسته، دغه نیکان خلک دي، لږ ساعت مخکې ما ذکر کړو، نږدې راګرځي، نو که دی نږدې راوګرځېدو او توبه وویسته، ونزع، شرط دی، ونزع، او ګناه یې پرېښوده، دا نه چې توبه وباسو بیا ورځو بیا راځو بیا ورځو، او د اول نه یې زړه کېږي چې ګناهونه به کوم بیا به توبه وباسو، ګناهونه به کوم بیا به توبه وباسو، نه ګناه یې پرېښوده، په ښه اراده یې کړې چې بیا واپس نه ورځو. ها انسان کمزوری ده، کیدی شي واپس ورشي، خو د ده اراده په ښه دا ده چې زه به نه واپس کېږم. واستغفر، دې دپاره حدیث راوړه، واستغفر، او بخنه یې وغوښته، سقل قلبه، نو دا ټکی د ده د زړه نه وران شي، دا ختم شي، زړه یې تک سپین پاتې شي. فإن زاد، او که د توبه ونه ویسته او په دې ګناه کې نور هم زیات شو، په ګناه پسې ګناه، لکه څنګه چې عام خلکو د ډېرو خلکو دا حال دی، والعیاذ بالله، زادت، نو دغه ټکی هم زیاتېږي، د ده ګناه زیاتېږي، دلته ټکی زیاتېږي، ګناه زیاتېږي، داغ زیاتېږي، ګناه زیاتېږي، داغ زیاتېږي. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، نو دا هغه زنګ دی چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی، زړه زنګ شي، زنګ. او دا ګوره سړی واضح هم محسوسولی شي. واضح حدیث یې دوه کسان دي، دوه، دا یو سره تا ستاسو معامله راله، تا ورته ووایي چې یاره دې که به پلانې کار وکړو، دا پلانې معامله حرامه ده، تا که ته وبه کړو، او صحیح ده که نه وبه کړو، هېڅ خبره نه ده. هغه بل ته تا دا ووایي، نو د مخ دا رنګ یې ورسره سور شو، مخ رنګ یې ورسره سور شو، بلډ پریشر یې های شو. ویله ته څه ګډې وډې وې یاره، ته به کوم طرف روان یې؟ زه مسلمان یم، دا کار خو حرام ده، ته ماله څنګه د حرامو دعوت راکوې چې حرام به کوم. د ده دا خفه کېده او غوسه کېده دلیل په دې دی چې د زړه سپین دی، او د دې بل دا دومره زر راضي کېده دلیل په دې دی چې زړه یې تور شوی دی، ګناهونه یې دومره ډېر کړي دي چې زړه یې تور شوی دی، زنګ شوی دی، دی پې نه خفه کېږي، هېڅ اثر نه کوي. لکه مجلس دی، ډک مجلس دی، یو کس راغی په دې مجلس کې، یاره ټي وي به کولاو کړو، فلم به وګورو، سندره به وګورو، دا چې کوم راضي کېږي په دې باندې او خوشحاله ناستي، صحیح ده که نه، ټایم به پاس کړو، ولګوه. پوه شئ دوی د زړونو تور شوي دي ګناهونو سره. یو پکې خفه شو، دوی ته نصیحت وکړو، که ومنله خو صحیح ده، که نه منې نو یاره زه خو ځمه. د ده زړه صفا دی، صفا دی معنی د دغه داغ نه الله ساتلی دی. زه دا نه یم چې دی همیشه لپاره د ګناه نه صفا دی، د حدیث کې ذکر شوي دي، که ده نه چېرته ګناه وشي، یو ټک وشي، خو هلته دا د ځوان زوی بیا نږدې الله ته راواپس شي او بخښنه وغواړي، نو هغه داغ دې څه شي، هغه ترې صفا شي. الله دې زموږ زړونه صفا کړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت ووایي، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، داسې نه ده بلکې زنګ راغلی دی د دوی په زړونو د هغه اعمالو د لاسه چې دوی کړي دي. نو معنی دا چې هغه زنګ داسې راځي،
رسول الله وسلم یو قسمه د دې آیت وضاحت وکړو چې دا زنګ په زړه څنګه راځي هغه داسې راځي څنګه راځي په ګناه پسې ګناه او توبه نه زنګ داسې راځي په ګناه پسې ګناه او توبه نه ویستل دې سره زړه زنګ کېږي او د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو په دغه شان اهم او ضروري او لازمي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة